بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست د تفسیر شلم درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ درس د سورت بقره 128 آیت نه تر 140 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ او کله چې یرفع پورته کړ ابراهیم علیه السلام قواعد بنیادونه من البیت د کعبې شریفې و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ربنا ای رب زموږ تقبل قبول کړه منا زموږ څخه انک بېشکه چې ته انت سمیع اورېدونکی علیم ښه پوه ذات یې. دغه آیت کې د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام عاجزي ذکر شوې ده. کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه زیات په مینه او زیات په عاجزي سره بنا کړله، نو دوی بیا دعا وکړه چې الله جل که چیرې موږ نه کوم غلطي شوي یا کوم خطا شوي نو یا الله جل ته موږ وبخښه او زموږ دا کار په ښه شکل سره زموږ څخه قبول کړه. ربنا ای رب زموږ وجعلنا وګرځوه موږ مسلمانان لکه تا ته من ذریتنا او اولادونه زموږ څخه امة ډله مسلمة مسلمان لکه تا ته وارنا وښیه موږ ته مناسکنا مراسم د حج زموږ وتوب او توبه قبول کړه علینا زموږ انک بېشکه چې ته انت التواب ته توبه قبلونکی رحیم و رحم کوونکی یې. دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده. کله چې د کعبه شریفه بنا کړله ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله جل موږ او زموږ اولادونه خپل فرمانبرداره بندګان دې وګرځوه او موږ ته د حج مراسم راوښیه چې څنګه موږ حج وکړو او زموږ توبه قبول کړه بېشکه چې ته توبه قبلونکی او رحم کوونکی ذات یې. ربنا ای رب زموږ وبعث او مبعوث کړه فیهم په منځ د دوی دې رسول منهم د دوی څخه یتلو چې تلاوت کوي علیهم پر دوی باندې آیاتک آیتونه ستا ویعلموهم الکتاب او ښیي دوی ته کتاب والحکمت او حکمت ویزکیهم او پاکوي دوی دې انک بېشکه چې ته انت العزیز الحکیم ته با حکمته او غالب ذات یې. ربنا وبعث فیهم رسولا دا هم د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې د راتلونکي نسل لپاره یې وکړه چې الله جل ته د هغوی د جنس څخه هغو ته یو پیغمبر مبعوث کړه تر څو چې هغو ته ستا آیتونه تلاوت کړي هغو ته ستا آیتونه ور وښیي ویعلموهم الکتاب والحکمت او هغو ته کتاب ور وښیي یعنې قرآن کریم ور وښیي او اسلام دین او سنت ور وښیي ویزکیهم او دوی د ګناهونو څخه پاک کړي انک انت العزیز الحکیم بېشکه چې ته غالب او با حکمته ذات یې او ستا په هر کار کې حکمتونه دي. ومن یرغب او هر هغه څوک چې مخ ګرځوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم څخه الا مګر من چا چې صافیه بیعقل شي بیعقل یعنې بیعقل حساب کړی وي نفس خپل لقد اصطفیناه او په تحقیق سره چې انتخاب کړی ده موږ هغه یعنې ابراهیم علیه السلام فی دنیا پر دنیا کې وانه بېشکه چې هغه فی الآخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د صالحانو له ډلې څخه ده. الله جل فرمایل یعنې هغه کسان د ابراهیم علیه السلام دین نه قبلوي او د هغه څخه مخ ګرځوي یعنې هغه کسان چې خپل ځانونه بیا عقل ګڼلي وي نه خپل په خیر باندې او نه هم د خپل په شر باندې پوهېږي. ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الآخرة لمن الصالحین. الله جل وفرمایل چې ابراهیم علیه السلام پاکترین او بهترینه پیغمبر ده همداسې ټول انبیا هم پاک ول او د ګناه څخه معصوم ول دلته د په خاطر الله جل ابراهیم علیه السلام فقط ذکر کړ ځکه چې هر کله چې الله جل په قرآن کریم کې د یو پیغمبر ذکر راولي نو هلته د همغه پیغمبر صفات په بیل شکل سره ذکر کوي. اذ کله چې قال وویل له هغه ته ربه رب د هغه اسلم چې تسلیم شه قال وویل ابراهیم علیه السلام اسلمت تسلیم شوی یم لرب العالمین دپاره د پروردګار د ټولو عالمینو. کله چې الله جل ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې هر کله چې زما له طرف نه تاته احکام راځي ته په هغه باندې عمل کوه او هغه قبلوه او خپل امتیانو ته دې ورسوه. نو ابراهیم علیه السلام وویل چې الله جل زه د ټولو عالمینو پروردګار ته تسلیم شوی یم. ووصی او وصیت کړی و بها په هغه باندې ابراهیم علیه السلام بنیه اولادونه د هغه و یعقوب او یعقوب علیه السلام یا بنیه ای اولادونه زما ان الله بېشک چې الله جل اصطفی انتخاب کړی د لکم تاسو ته دین فلا تموتون پس مه مړه کېږئ تاسې الا مګر وانتم حال دا چې تاسې مسلمان یاستئ. یهودیانو او نصاریانو ویل چې د ابراهیم علیه السلام دین یهودي او یا هم نصاري و. نو الله جل وفرمایل چې ابراهیم علیه السلام دین نه یهودي او نه هم نصاري و بلکې ابراهیم علیه السلام دین اسلام و.
او ابراهیم علیه السلام خپل اولادو ته د اسلام دین وصیت کړی و. ام کنتم آیا ولې تاسې شهداء حاضران اذ کله چې حاضر حاضر کړل شو یعقوب علیه السلام ته موت مرګ اذ کله چې قال ویلې یعقوب علیه السلام لبنیه دپاره اولادو خپل ما تعبدون څه شی عبادت کوئ تاسې من بعد زما څخه قالو وویلې دوی دي نعبدو عبادت کوو مونږ الهک د معبود ستا و اله او د معبود آبائک د پلرونو ستا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام الها معبود واحدا یو و نحن او مونږ له هغه ته مسلمون تسلیم استو یا مسلمانان استو. دغه یهودیانو او نصارانو ویل چې ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام دین یهودي او نصاري و. نو الله جل فرمایل چې دوی دین نه یهودي او نه هم نصاري و بلکې دوی د دین اسلام او دوی هم خپل اولادو ته د اسلام دین وصیت کړی و. یعنې دوی ته ویلي ول چې تاسو د هغه حالت کې مړه شئ چې تاسو مسلمانان استئ. تلکه دغه امتون ډله د قات په تحقیق سره چې حالت تیر شوی د الله د هغه لپاره ما هغه څه چې کسب کړي دي ولکم او ستاسو لپاره ما هغه څه چې کسب کړي دي تاسې ولا تسألون او سوال نه کړل کېږي عما د هغه څه نه چې کانو ول دوی دي عملون کول دوی دي. الله جل فرمایل مخکې ستاسو څخه چې کومه ډله ده هغوی د ډلو لپاره د هغوی د عملونه اجر ده یعنې هغه عملونه چې هغوی کسب کړي دي که نیک عملونه وي یا هم بد عملونه وي نو د هغه اجر یا هم عذاب ورسیږي او تاسو لپاره ستاسو د عملونو اجر ده که چیرې نیک عملونه هم کسب کړي وي د هغه اجر در رسیږي او که بد عملونه هم کسب کړي وي د هغه عذاب در رسیږي. ولا تسألون عما كانوا يعملون الله جل مسلمانانو ته وفرمایل چې تاسې دغه یهودیانو او نصاریانو ته د اسلام دین دعوت کوئ که چیرې دوی د اسلام دین دعوت قبول نه کړ او اسلام دین څخه مخ وګرځوه پس له تاسو نه دغه کسانو په باره سوال نه کړل کیږي.